سلامونه، زه خپلواک مو د دې اونۍ سپورټي خبرونو ته هرکلی کوم. د پنجشیر پیروزي لوبډلې دریم پړاو فوټسال غوره لیګ سیالیو اتلولي وګټله. دغه لوبډلې د دې سیالیو پایلوبه کې د نیمروز سعادت لوبډلې ته په 3-2 ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان پر وړاندې د یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه د روان کال د سپټمبر میاشتې پر 9مه نیټه د هندوستان په نویډا کې پیلیږي او د همدې میاشتې تر 14مې نیټې به دوام وکړي. محمد نبی عیساخیل کابل ته راستون شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټولچاری لوبغاړی محمد نبی عیساخیل نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې د ګډون په موخه سه شنبه سهار کابل ته راورسېده. نوموړی به په دغه لیګ کې د مسینک اتلانو لوبډلې په ګټه ولوبیږي. د افغانستان له 19 کالو کم عمره فوټبال ملي لوبډله په مرکزي اسیا اتلولیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته رسیدلې ده. د مرکزي اسیا 19 کلنو ځوانانو فوټبال سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې د روانې زمري میاشتې پر 28مه نیټه به پیل او د وږي میاشتې تر 3مې نیټې به دوام وکړي. روسیې د بډمنټون 3 اړخیزو سیالیو اتلولي وګټله. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او روسیې هیوادونو څخه د 40 تنه لوبغاړو ترمنځ په 2 کسیزه او 4 کسیزه دوو بڼو کې د بډمنټون 3 اړخیزې سیالۍ پیل شوې وې چې پایله کې د روسیې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. علي اکبر رضایي او سمیر رحماني اسیا کپ تیکواندو سیالیو کې د سرو زرو میډالونه وګټل. د افغانستان تیکواندو ملي لوبډلې دوو لوبغاړو علي اکبر رضایي په 62 او سمیر رحماني په 58 کیلوګرام وزنونو کې خپلو چینایي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د اسیا کپ تیکواندو سیالیو د سرو زرو میډالونه خپل کړل. د سویلي افریقا تیز توپ اچونکی مورني مورکل د هند کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی وټاکل شو. 19 کلن مورکل په خپله ټوله لوبیزه دوره کې 80 ټیسټ، 119 یو ورځنۍ او 44 شلوریزې سیالۍ کړي چې په ټیسټ کې یې 309، په یو ورځنیو کې 188 او په شل اوریزو سیالیو کې بیا 49 ویکټې اخیستې دي. وفیولا ترخیل په خپله پیلیزه لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې د مسینک لوبډلې تیز توپ وهونکي وفیولا ترخیل په خپله لومړۍ لوبه کې د سپین غر پر وړاندې په 38 توپونو 28 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.